مونږ له 100 روپۍ هم راکړي کنه نو مونږ نه بس غواړي یا هم د ګوتې نه تاوي او یا برانه چې زمونږ به واړه لکانو خو مونږ به تنګولو په څه وجه باندې بس دغه اجرا لوز به م ته کوچ تاسو اجرا ته مورته او ته د پښتنو لفظ او نمبر به میشن کوم څه خبره نشته دی او لکه زه هم چې مونږ سره مونږ ته د هغه کس کال کوي مونږ ته د هغه کس چې مونږ سره څوک هیلپ کول غواړي مونږ ته د فضول کسان چې کوم دی کال مال نه کوي 0314 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا د وخت موجود و په خبر کې قدرمنو ما سره یو شی مېلنا صحیح سره خبره ترې کوم ګورو زموږ مرکه ډیر زیات د هنرمندانو سره دي شی میل سره د اکټرانو سره مونږ ته ډېر خلک په کمنټس کې مکسر ویتاو صرف په ډمانو پسې ګرځي صرف په دغه پسې ګرځي نو مونږ صرف په ډمانو پسې نه ګرځو خلک ډمان یا فنکاران دي هنرمندان دي. بهرحال مونږ زه تاسو خبرې دا جواب ورکم دا په چینل تاسو سرچ کې د پای کې د عالمانو ویډیوګانې شته د مدرسو ویډیوګانې شته د غریبو خلکو ویډیوګانې شته. بهرحال ملګری سره خبرې ترې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې؟ خیر دې شپه جون څنګه تیریږي؟ بس جن روان تیریږي نو بس د خوشحالۍ ډکې بس خوشحالۍ خو مونږ په زور ځان راغلي خوشحالۍ نه صدا کم دي خوشحالي ځان په خپل ورکوه خوشحالۍ چې په خپل راغلي نشته خوشحالي شته نه. بالکل خبرې اترې وکړو غب شپ لګو مرګ ډېر وګدونه مختصر خبرې وکړو. دا راته و چې تاسو ریل نوم څه دی د فیلډ نوم څه دی؟ زما ریل نوم چې کوم دی زشان احمد دی او زما د فیلډ کې چې کوم دی ارمان مشال دی. ارمان مشال دی. جی جی. څومره وخت مو د فیلډ کې وشو؟ زما کېږي او 14-15 سال مې وشو. 14-15 سال ته خو ډېر سینیئر یې. جی بس دې کې مز کې ما د فیلډ پرې خیم دی کنه او 2-3 پیر ما پرې خیم دی خو چې لکه راوتم بس لک دونه کېږي نه دی 7 سال شو. 7 سال شو. راوتم دا راته و چې د بچپن نه همدغه شي میل وی کنه رستو بیا شو نه جی رستو څوک نه کېږي دا بچپن نه یو دا ما خو ډېر کسانو داسې اورېدلي لکه ډېر کسان داسې چېرې مونږ د شوق نه راوتي یو نو دا دغه لکه ریالټي نشته سی غپ دی نه دا خو اصل کې مثال د شوق نم روز کنه لکه بعد نیم ټیم چې کم دین او انسان هغه دغه سره شوقي کنه ډانس سره شوقي کنه بس مو خو چې په خبره د پیښې نه بس مونږ هم دغه رنګیو بس د ماشین شکل زمو ماشوم توپ کنه ګډیانه او لوخي دغه موږ هم دغه لیډیز کاپړي موږ خويند سره چې کم دی لوب کې ولې لکه خويند سره زمو ناسته پاسته وخت چې خويند به زمونږ نه غړي تکي ناسته موږ هم سره ناستو مو تیرا چې موږ داخله پخله وکړو کنه بس هغه ټیم نه موږ چې کم دی د جنکو حرکتونو نو بس اخر چې دی دغه تر وته هغه په چې زمو د ذهن کې نو چې موږ به فن تر وځو خدای د معاشري د خلکو موږ دومره تم کو کوم سکول کې د سکول دوران کې موږ خپل تعلیم کولو مونږ به لکه زمون په زړه ډیر خواهش مونږ لکه مونږ به چرته خه دغه جوړ شو نو هغه بیا سه په سکول کې مونږ چانه پرې خو زه کوم تنګول به کوله او بس زمونږ به واړه لکه خو مونږ به تنګول په څه وجه باندې بس دغه اجرا لوز به م ته کوچ تاسو اجرا ته مورته او ته د پښتنو لفظ دی کنه نو بس په هغه وجه بیا چې کم دی په لار کوڅو کې په بازارونو کې هر ځای کې به مونږ خلکو تنګولو بیا چې کم دی په خپل خاندان کې مونږ خلک لکه مختلف کتل کنه چې دا داسې دی او دا داسې دی نو بس په دې وجه باندې کنه زموږ زړه مور شته د هر سنه موږ د فن تر بیا روزو بس بیا زموږ چې کم دی مجبور شي موږ بیا ډانس پارټیانې کوو موږ چې کم دی نو بس بیا خو فن شي بیا خو فیلډ شي نو بس سبا کوو. ما د یو شی به انټرویو کول هغه دغه تاسو غونډه خبر وکړه هغه موږ راځونه موږ خلک دیکره کی موږ دیکره کی نو فیلډ موږ په دیکه صحیح دغه خبر څنګه تا خبر وکړي بس دا پیغور دغه دا مقصد لکه خلکو بس تا پیغور شو زموږ مور پلاته زموږ خويند خلک پیغورونه کوي چې تاسو د رور تاسو د ازبي اجرا دی او د حرکتونه بدل دي سم کوي په دې وجه باندې اعلان کې مو خصم د مو خو چې په لار کوم زموږ صحیح دی په بازار کې مو صحیح خطر کې سره ګرځو جماعت ته مو چې زو خپل طریقې سره خو بس خلکو ته مونږ یو مختلف کارو بس په دې وجه باندې چې کم دی مونږ وی چې بس اسې د خلکو بد شي په نظر کې خدای یو نو بس مونږ وای بس راشه ځان خو بل ته جوړ کو کنه خلک د ته بد نظر ګوري پس پک نظر ته ګوري بد لري ته وی لړدي سوې یا ټیم نو بس خپه شو ډیر زیات خو بیا چې کم دی نو موږ دا سوچ کوو چې دا هر څه کړی دی بس دا خو د الله طرفه دی او دا خو بس انسان د الله پاک تقسیم دی او د انسان چې کم دی نو لکه یو سپک نظر دی کنه چې هغه مت په سپک نظر ګوري او بس دا ډیر خلک هم شته چې پوي خلک دی هغه هم سره مینم کوي زمو خیالم ساتي او بس سب نور څه نشو ویل سره جنو مور پلار سره رابطه کیږي کنه کیږي
جی بس کېږي خو بس ډېر په نه زړه باندې لکه ډېر کم د زور هغه دی بس لکه بس دا دغه نشته په مونږ لکه چې مونږ د فیل ته راوځو بیا دغه دغه نه مونږ کټ شو بس بیا په نه مونږ پسې څوک رینګ کوي او نه مونږ سره داسې د زړه غ مینه هم دغه ختم شي هر څه بس بیا تعلق هر څه بیا ختم شي ته مونږ داسې ښکار چې مونږ لکه کورون ته لاړ شو مونږ وایو لکه مونږ هم داسې محسوسي چې مونږ د کور ته یو میلمه راغلو او هغه ته هم داسې محسوسي چې دا د کور ته چې کوم دی زموږ یو رشته دار راغلی دی یو میلمه راغلی دی بس هغه داسې محسوسیږي هغه دا نه وی چې دا زموږ د کور یو فرد دی زموږ کور یا موږ ورور دی یا خور نه بس ارس په دې وجه باندې په دې د معاشري او د خپل خپلوانو په دې پیغورونو باندې په دې مقصد باندې چې کوم دی بس دا هر څه دغه غمینه مو سره ختم شي بس کورونه خويند دي که زمونږ مور پلا دي دغه دي کنه بس دغه مو سره لکه بیا هغه بیا نه ساتي کورونه خويند رشتہ جی هغه سره رابطه نه ساتي نه ساتي ولی نه ساتي رابطه خو ز ټول سره ساتم ما سره ساتي خو لکه زه هم چې لکه مونږ سره هغه مینه بیا ختم شي بالکل چې څنګه مونږ کله کور کې او کله چې کم دی هغه ته لکه دا پته نه چې دا بداسه جوړیږي اوس اختر تیر شي نږدې یو څو ورځې شو اختر تیر شي اختر کې کور ته تللی نه چې اختر ته خلا مونږ اختر کړی نه صرف د اختر منظم کړی نور خو مونږ چرته دی وتلی مونږ خو هغه د اختر ناشته وای چې په هوټل کې کړی دا د اختر پر ورځ د خپل مور پلا رونه خوند یادېدل نه ولې راته نه یادېدل بس کال مال باندې خبرې کړې دي د اختر مبارکي ورکړې د خو لکه د اختر په ورځ زموږ تک کور ته نشته دی په دې وجه باندې هغه وی چې لکه مونږ ته بیا څوک دغه ونه کی کنه خپل خپلوان راغلي رشتہ دار راغلي گاونډیان لکه مونږ چې کور تم زلک په پټه ځو کنه لکه د خپل خپلوان ته مونږ هغه نه محسوسای چې دا کور تم راځي هغه دا وی هغه ته کنه چې لکه دا کور نه مونږه کړي ختم شي دا خو یقینا چې زه کوم لکه هر بنده د ارمانی چیرې په اختر کې خامخا چې کور ته لاړی نو چې په اختر کې بنده کور ته لاړ نشي دغه کمره ده په دې کې یو بس ناسي که بار وزي بار خو لا خلک دغه کوي نو بس سبق نو که بار مونږ هم زو بار مون پسې واړه دي لوی خو خیر لکه پوي دي کنه دومره دغه نه کوي خدا ماشومان دي کنه لکه نن سبا چې کم دي لکه وای چې غړغټه لکان دي دومره ماشومان هم نه خو تنګول کوي مون پسې چغي سوري وهي نو دا نه دي کول پکار کنه لکه زدا ویم چې لکه داس خو د ارچا په کور کې پیدا کوي دي شي مونږ چې څنګه پیدا شي مونږ الله پاک پیدا کړو نو ول تاسو په کورونو کې نشي پیدا کیدی چې تاسو مونږ پوری خان دي تاسو نه تاسو بچ کم دي بچ خپل داسي شي تاسو بنسي داسي شي دا خو د الله پاک ورکړه د بس څوک څنګه جوړ کړي څنګه سي جوړ کړي کومګه ورون سبا د ودونه پروګرامونو باندې تقریبا فابندې دي نور هم داسې اکټیویټیز تاسو نشته نو گزار وکړه تاسو څنګه کوي بس رزق نه خو څوک نه پاتې کیږي اخو د الله ورکوي کنه او نور چې کم دی بس گزاري سره اوس لکه دا مونږ یو کنه د پم کریاګانې شارټ شوی دي پس وجه باندې هم د خلکو د لاس چې خلکو پروګرامونه بند کړی دي او پروګرامونه نشته دي نو بس مو خو د خپل دی د تیرو جون د په خپل یو کمره کې جون تیرو نو بس موږ د خاص بارم نو زه موږ نور کار روزګار نشته نه زموږ د حکومت طرفه څخه تنخواه وغیرہ د دغه نشته کنه هیلپ موږ سره څوک نه کوي د سید الله رضا د فارم سره څوک هیلپ نه کوي موږ سره موږ له څوک روپایم راکې کنه نو موږ نه بس غواړي یا هم د ګوت نه تاوي او یا برانه چې د نور څه ډیماند کوي نو بس په دې وجه باندې الله د رضا د پاره یا د څوک نه موږ ځان لکه خپل گزاري چلو پېښ وکړو رزق هم خورو موږ زه خیر دی لګ چې د سل په خورم 50 روپو به خو خیر د موږ خپل گزاره کو تاسو کومګو ور تاسو پس ډیر څه ډیر مسواله خو په خپل نه راځي بس بالکل دا ظاهري خندا چې کوم دا صرف ظاهري خندا تن نه پړ کې ډیر څه شي بس پزړه کې خو زمونږ ډیر ارمانونه ډیر خواهشونه او ډیر چې کم دین بس دغه جون دې ستېریږي نو تاسو چې زه په فیلډ کې ډیر زیات تنګ ما د الله فلار کې کوم لغواړي دا سوګي چې زره دوی د خرچه برداشت کوم دوی ارس څومره امداد یا کوم او د دې په تبلیغ کې لاړ شي نو تاسو خپل نمبر یا خپل کانټیکټ شیر کول شي کتونکو سره نو خسته خبره خو سید سرجلی کزه خپل نمبر منشن کم کنم مخکې منشن کړو یوسف جان د مونږه انټرویو ورکړی کی مونږه خو مو ته چې د الله رضا د پر پیسې نه دی راړي مونږ د خلکو نه مونږ د خلکو ډیماندونه کړی دي خلکو مونږ چې کم دین او څوک سوي ځکه چې اوس د کیمرې د کې مخامخ نه ویم کنه خو لکه مونږ ته چې کم د ډیر په خلک په سپک نظر ګوري لکه مونږ له 4 روپۍ هم د سینه درالېګلې نو نمبر به منشن کوم څه خبره نشته دی او لکه زه هم چې مونږ ته د هغه کس کال کوي مونږ ته د هغه کس چې مونږ سره صوب هیلپ کول غواړي مونږ ته د فضول کسان چې کم دی کال مال نه کوي نو بس ور به کوم نمبر څه خبره نشته دی
0314 9412 دا زما د واتس اپ نمبر دی او په دې زما ایزی پیس اکاونټ هم دی نو که څوک موږ سره هیلپ کول غواړي نو بس هغه د موږ سره رابطه کوي صرف ښه نور د پاره بای بای فضول خبرې نه فضول خبرې کچا او کی بخت اټیک شوډه ما قدرمنو کوم ګورو دی بوجن کې یقینا چې ډیر زیات تیری دي ډیر خلک وایي چې دا د شوق نه راغلي دا مستۍ نه راغلي کې چې مال څومره کسانو تقریبا انټرویو کړه ټول وایي چې یاره موږ ډیر زیات خفه یو په دې فیلډ کې په دې کې ډیر زیات تنګ یو د خوشاله نه څوک هم دلته راځي نو بس نور خبر وړي نو د اوس په دې ځات غواړم دا بعد اوسه د الله